الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العلي العظيم. زموږ د ښاري نظم کمیسیون چې هغه د امر بالمعروف او د ښاروالۍ او د ترافیکو مدیریت قومنداني او دغسې ولایت ټوله په دغه کمیسیون کې غړي دي. نو نن موږ د ښاري نظم کمیسیون پر دغه احمدشاهي جاده باندې کمپاین شروع کړی دی او په دغه احمدشاهي جاده کې دننه سماورچان یا هغه کسان چې اجناس خرڅوي په جاده کې دننه، یو خدا دی چې دغه درې ګزۍ چې پیاده رو دی د خلکو لار ده دا یې بنده کړې ده، او بل یې دغه جاده هم خرابه کړې ده، هم یې بنده کړې ده، هم یې چټله کړې ده. نو موږ په دې خاطر باندې دا څه کسان د ځان سره د امر بالمعروف ریاست ته بیایو چې د دوی څخه تعهد او وعده ضمانت واخلو، بیرته خپلو ځایونو ته واپس کړو. دغه جاده باندې تر 10 واره هم موږ ډېر کمپاینونه کړي دي او دغه کسان چې اوس موږ سره راسره دي دغه کسانو ته په بیا باندې موږ دا خبره کړې ده، خو متاسفانه زموږ خلک چې دي هغه بس د نرمې خبرې څخه کار نه اخلي او بیرته پر هغه ځایو باندې هغه خلک ناست دي. په واري واري باندې مو خبر ورکړی دي. اوس چې موږ بیا د امر بالمعروف ریاست ته د دې څه به تعهد واخلو چې زموږ سره یې وعده وکړه، ضمانت یې راکړي چې چیرې بیا پر هغه سربیره باندې دوی راووتل، دا جادې ته او دا جاده یې اشغال کړله، داره نو دا سړی متمرد وبلل شو او متمرد حکم دا دی چې باید بیا شرعي محکمې ته معرفي شي. زموږ مقصد دا دی چې د ښار پیاده روونه خلاص کړو او زموږ مقصد دا دی چې دا غټې جادې دا محفوظې وساتو. خو دوی ته په بیا په واري په 3 واره په 4 واره دوی ته توصیه کړې ده، عامه پوهاوی مو کړی دي، داسې خبرې مو ورته کړي چې دا ځای مه بندوئ، دا شرعاً هم دلته ستاسې کاروبار حرام دی. خو بیا هم پر هغه سربیره باندې دوی متمردین سي. د متمرد په صورت کې نه بعد د تمرد په صورت کې نه بیا موږ راولاړ سوي د دوی شان مو وړي دي، دوی مو نه دي بیولي.